افغان ابدالیانو لوبډلې په 3 ورځنۍ لوبه کې انګلینډ لاینز لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان او انګلند الف لوبډلو د تمریناتي لوبې وروستۍ ورځ د افغان ابدالیانو لوبډله پر انګلند لاینز برلاسې شوه. نن د افغانستان او انګلند د الف لوبډلو ترمنځ د تمریناتي لوبې دریمه او وروستۍ ورځ وه. د افغان ابدالیانو لوبډلې انګلند لاینز لوبډلې ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په تیرو 2 ورځو کې د افغان ابدالیانو لوبډله هم ښه ولوبېده. پرون د انګلند لاینز لوبډله په لومړۍ پاڼۍ کې په 130 منډو راټوله شوه چې د افغان ابدالیانو لوبډلې په ځواب کې 183 منډې جوړې کړې. خو د توپوهنې په دویمه پاڼۍ کې انګلند د افغان ابدالیانو لوبډلې اضافه شوې منډې هم پوره کړې او افغانستان ته 150 منډې هدف ورکړ. خو افغان لوبډلې د یاد هدف په تعقیب 42 منډې وکړې او 3 لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. نن دغه تمریناتي لوبه د افغان ابدالیانو لوبډلې د 5 وکټو په زیان سره وګټله.